لوی څارنوالي وایي وروسته له دې به ټاکنیز جرایم د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او هیڅوک به مستثنا نه وي چې له دې کار سره به له مجازاتو د بخښنې فرهنګ هم له منځه ولاړ سي. فرید حمیدي وایي چې د دې کار په ترسره کولو سره به په ټاکنیزو جرمونو کې د معافیت دود له منځه ولاړ سي او د دوی لخوا ټولې څېړنې به په شفاف، بېپري او غیر سیاسي ډول ترسره کیږي. په همدې حال کې مشران جرګې د سې شنبې ورځې لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي د پوښتنو په مخه خپلې غونډې ته ورغوښتي دي. سلام، زه نعمت روان یم او تاسو د تودې خبرې د خپرونې لیدونکي یاست. زموږ سره په دې خپرونه کې میلمانه دي نعیم مازغري په افغانستان کې د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس، ګل احمد مددزی د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال، عبدالله قرلک د مشرانو جرګې منشي او ګلاجان عبدالبدی سیاد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړی. تاسو ټول ته ښه راغلاست او ستړي مسئ. او یادونه باید وکړو چې زموږ د خپرونې یو میلمه عبدالله قرلک د مشرانو جرګې منشي پر لار دی او په څو لنډو شیبو کې به زموږ خپرونې ته راورسیږي. په پیل کې ګل احمد مددزی صاحب تاسو ته راګرځو. لوی څارنوالۍ له لوري دغه ډول اقدام د قانون له لحاظه کومه قانوني بڼه لري؟ که په دې اړه خپل وضاحت ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، درنو میلمنو ته او تلویزیون درنو او محترمو لیدونکو ته. تیر کال کله چې د ټاکنو قانون، البته د تشکیل او واکونو قانون د کمیسیونونو او خپله د ټاکنو قانون دواړه حکومت یو ځای کړه او په یو تقنیني فرمان جمهور رئیس توشیح کړل چې د تخنیکي لحاظ البته پرېمانه نیمګړتیاوې لري، خو هغه خبره پر خپل ځای او د همدغه قانون په 96 97 98 او 99 ماده کې تخطي، سرغړونه او انتخاباتي جرایم بیان شوي دي چې د دغې احکامو پر اساس کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هغه اعمال چې قانون جرم ګڼلي هغه په وڅېړي او تثبیت یې کړي، وروسته له هغې به هغه لوی څارنوالۍ ته چې په اصطلاح د تحقیق مسؤوله ده، د دعوې د اقامه کولو مسؤوله ده او د محاکمو د لارې بیا پرې قضاوت کیږي او څېړل کیږي به یا د عدلي تعقیب لاندې به نیول کیږي. یعنې په دغه تقنیني فرمان نافذ شوي قانون کې دغه کومې مادې چې ما مخکې ځینې یادونه وکړله همدا احکام وجود لري. اما یوه خبره مهمه دا ده چې که چیرې لوی څارنوالۍ وایي چې د معافیت فرهنګ ته به د پای ټکی کیدو، هغه ډېره لویه ستونزمنه خبره ده، ځکه دا خو ډېر یو کوچنۍ ساحه ده. په سلهاو نورو ساحو کې په سلګونو جرایم د ورځې واقع کیږي، د خلکو په مال، ناموس سر تجاوز کیږي. د هغو مخنیوی تر دو ډېر مهم دی. ولې په هر حال یعنې د معافیت فرهنګ به هغه وخت له منځه لاړ شي چې هیڅ جرم په افغانستان کې بې پوښتنې پاته نشي او پټ پاتې نشي. متاسفانه نن په افغانستان کې د زورواکو او د بلې خوا د چارواکو، یعنې یو خوا هغه څوک دي چې په حکومت کې موقف نه لري ولې زور لري، سلا ورسره ده. دوم بیا هغه کسان دي چې په حکومت کې موقف لري، یعنې یا د حکومت په زور یا د خپل شخصي زور باندې دا نن هم د افغان ولس په وګړو باندې د هره لحاظه تیری او تجاوز په سر او مال روان دی. ولې د پوښتنې لپاره یې ډېر کمه زمینه شته او ډېر کم تاسو وینئ د اداري فساد په ساحه کې په نورو برخو کې، یعنې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی ایښودل لا موږ ډېر ترې لري یو. ای کاش لوی څارنوالۍ او نور د عدلي تعقیب ادارې او ارګانونه وکولی شي په دې لاره کې داسې قاطع او په اصطلاح متین ګامونه پورته کړي چې متاسفانه نن دا نه تر سترګو کېږي. خو په هر حال د ټاکنیزو جرایمو څېړل د قانون پر اساس د عدلي ادارو، د عدلي او قضایي ادارو د واکونو څخه دی. په دې وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون دندې هم رامخته کیږي چې مثلا کولی شي دغه جرمونه دوی وڅېړي او په دې ډول باندې شکایتونه وکړي. د لوی څارنوالۍ له لوري د دغه ډول اقداماتو ترسره کیدل به د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون دندې تر سوال لاندې رانولي. دلته که چیرې بحث بیا سړی تخنیکي کي ستاسو پروګرام به حوصله ونه لري، که تخنیکي لحاظه وګورئ 96 ماده د قانون تعریفوي تخطی
تخطی وایي هغه اعمال دي چې هغه په غیر عمدي ډول یا په سهوي ډول ترسره شوي، یعنې هغه څه چې په عین حال کې بیا په 9 ماده کې د جرم تر نامه لاندې راغلی، همدغه په 6 ماده کې تخطي تر نامه لاندې راغلی. اول خو تخنیکي سوال دا دی چې دغه عمل چې یو څوک یې سر ته ورسوي د دې تثبیت چې دا عمدي او که سهوي دا به څنګه شي؟ آیا دا به کمیسیون تثبیتوي که به څارنوالۍ تثبیتوي چې آیا دا سهوي او که عمدي؟ دا بیا د تخنیکي لحاظه ډیر نیمګړتیاوې خپله د قانون متن لري. متاسفانه چا چې قانون جوړ کړی دی فقط باسواده و اما حقوقدان نه و. هر په اصطلاح څوک چې نن سواد لري او متن لیکي وایي دا قانون دی، خو په دې نه پوهېږي چې د قانون جوړول خپل ځان ته اصول لري. د تقنین اصول هغه خلک 4-5 کاله 6 کاله فاکولتي وایي تخصص پکې اخلي، هم پکې بیا ستونزې لري. مګر نن متاسفانه یو سړی چې مازې مکتب څخه باسواد فارغه شوی راځي کینی او قانون جوړوي او د مقامات هم تصویبوي، له دې اړخه په قانون کې داسې ستونزې دي چې کله دوی عملي کوي نو هغه ورځ به بیا دوی پوه شي چې موږ څه لیکلي او اوس څنګه عملي کړو. یعنې دغه تخطي چې دی په 9 ماده کې ورته اشاره کوي او په 9 ماده کې بیا همدغه عمل جرم ګڼي. ولې معیار د تفکیک چې دی، معیار د تفکیک قصد دی یا نیت دی. اوس به نو څوک ثابت کړي چې دغه سړي نیت لره چې دا کار عمدن وکړي که سهون وکړي؟ یو دا. دوم سوال دا چې دا سهو به اول ثابتېږي بیا به جرم ګڼل کېږي، که اول به څېړل کېږي بیا به سهوي ګڼل کېږي؟ چې دا په خپله هغه ستونزې دي چې د تخنیکي لحاظه په قانون کې ورته د حل لاره نشته. او په دې تاسو مطمئن اوسئ چې کله دا مسؤلین اول خو زه په دې مطمئن یم چې دغه حکومت ټاکنې نه کوي، خو خیر خلک به پرې تیر باسي. په دا باسونو به لااقل به دا ستاسې رسنۍ پرې څو ورځې ګرمې وي او کله کله به یو غږ پورته کوي. دا حکومت نه د ټاکلو کولو توان لري، نه یې غواړي چې وکړي او نه یې کولی شي. بنان په هر لحاظ خو که چیرې کوم وخت چا د دغه قانون پر اساس هر ډول ټاکنې سرته ورسولې نو بیا به دوی ته معلومه شي دا 9 ماده څه معنا لري، دا 9 ماده څه معنا لري، او دا اوس دوی څنګه بیا په عمل کې تفکیک کړي، کوم یوې ته تخطی ووایي او کوم یوې ته په عملا تثبیتولو کې کوم یو ته بیا جرم ووایي. چې دا ټولې هغه ستونزې دي چې په عمل کې بیا رابرسېره کېږي. اوس خو یو متن دی 4 مادې دي پکې لیکل شوي دي، ولې بې سنجشه یو چا چې د حقوقي اړخ د دغې هرې کلمې عملی اړخونه سنجولي او هر اړخیزه سنجولي چې دغه کلمه چې زه استعمالوم چې وایم غیر عمدي یا سهوي دا څه معنا لري، دا بیا دغه عمدي نه څنګه فرق کم معیارونه به څه وي، په دې قطعا فکر نه دی کړی. فقط ذهني کلمه راوړې ده چې هغه عمل چې سهوي ترسره شي تخطی ده، که عمدي ترسره شو بیا جرم دی. ولې عمل عین عمل دی. مثلا که یو څوک د ټاکنو د مرکز یوه پاڼه مثلا یو کاغذ د بینه یوسي، اوس به دا څوک ثابتوي چې د قصدن د بینه یوړ که سهون ترې د بینه ولاړ. که سهون خو تخطي د کمیسیون بررسي کوي، که قصدن و څارنوالۍ ته ځي. اوس به دغه معیار څوک وکړي چې ورته ووایي چې دغه کاغذ چې تا د بینه وړی دا هغه به وایي ما ساوي د بینه وړی دی، به وایي تا څوک به یې ثابت کړي چې ساوي و که قصدي، او مخکې له دې چې ثابت شي اول به یې هغه څېړي که دا. یعنې د هغه ستونزې دي چې بیا عمل کې رابرسېره کېږي چې متاسفانه دغه کسان چې دا قوانین جوړوي په دغې نه پوهېږي. که دوی په دې پوهېدلی دا یې دقیق معیارونه ورته وضع کول چې یوازې په دا سهوي و غیر سهوي نه بیلول سره، بلکې نور صفات اعمالو ته توصیفول چې په عمل کې هر سړی راغلی وی هغه صفات یې لکه دا ګیلاس داسې ستا مخ ته یې او خپل صفت لري چې یو شیشې نه جوړ شوی یو وصف یې ورته کوو په هغې بیلېدل. چوندی په یوه خیالي کلمه باندې چې هغه بیا په عمل کې تطبیق کې ډېر مشکلات رامنځته کوي، په یو تصوري کلمه یې په اصطلاح جرم د تخطی نه تفکیک کړی دی. بیا چې کله راسې دننه قانون کې ولولې په 9 ماده کې همغه عمل چې مثلا په 9 ماده کې سرغړونه ده، په 9 ماده کې جرم دی، اما بیا هم د تفکیک معیار نشته چې کوم حالت کې دا جرم دی کوم حالت کې سرغړونه ده. بنان د تخنیکي اړخه که چیرې دقت وکړو قانون ته، داسې الفاظ په قانون کې کارول شوي دي چې په عمل کې د هغې تطبیق تقریبا ناممکن دی، لکه په یخ چې ولیکي او لمر ته یې کړي دغسې یو شکل لري. اما مهمه خبره دا ده چې د شکلي لحاظه څارنوالۍ کولی شي وروسته له دې هغه اعمال چې جرم ګڼل شوی قانون ورته جرم ویل دا چې به څنګه تفکیک کوي هغه بېله خبره ده، ولې څارنوالۍ د دې حق لري چې د دې قانون پر اساس دا وڅېړي. انشاءالله بیرته راګرځو وزیر صاحب ستاسو خواته. سید صاحب د لوی څارنوالۍ له لوري د وروستیو څرګندونو په اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم میلمنو درنو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوو. لوی څارنوال صاحب پرون چې د پیمبوسا په نوم باندې دولتونو د کمیسیونونو یوه مشترکه اتحادیه ده
او د هغې مشري پرون رسما افغانستان په غاړه باندې واخیسته. دا د دوی تقریبا 8م کنفرانس و. مخکې پروز کال مشري د نیپال په غاړه باندې و او سږ کال افغانستان د دې کوربه و. د دې مشري افغانستان ته وسپارل شوه او لوی څارنوال صاحب هم هلته د دې افتتاح کې ګډون درلوده او دا خبرې په هغه موقع باندې کړې وې. مونږ د ټاکنو مستقل کمیسیون هغه د هر نوع انتخاباتو تقریبا څو نوع انتخابات مونږ لرو د هغې اداره او مدیریت په غاړه لرو. د قانون مطابق د شکایاتو د رسیدګۍ لپاره قانون بل کمیسیون ټاکلی چې هغه د شکایاتو کمیسیون ده. که چېرته په دغه وخت کې کومې ستونزې وجود درلوده، کومې تخطۍ موجودې وې او کوم جرائم ترسره شول، هغه د انتخاباتو کمیسیون ته خلک شکایت کوي او لکه چې استاد ورته اشاره وکړه که چېرته مشخص چې دا جرم ده نو هغه به څارنوالۍ ته هغه کیږي. کوم د اصلاحاتو پروسه چې ملي وحدت حکومت پیل کړې وه هغه یو د هغو څخه د نوي قانون تصویبول و. کیدای شي له بعضې نیمګړتیاوو څخه دغه قانون ډک وي، لیکن بیا هم یو مثبت ټکی دا ده چې په پخوانیو قانون کې جرائم نه و مشخص شوي او نه د جرایمو لپاره مشخصې جزاګانې پیشبیني شوې. په اوسني قانون کې هغه جزاګانې وجود لري. که چېرته کوم شخص د انتخاباتو په پروسه کې په دغه درشل کې کوم جرم مرتکب شي هغه د شکایاتو کمیسیون ته هغه لوری چې هغه د هغې رسیدګي کوي او بیا که مجرم ثابت شو دلایل وجود درلود د څارنوالۍ ته سپارل کېږي. دا د څارنوالۍ د نوي قانون مطابق اغېز څومره وي، تر کومه حده به پورې به وتوانېږي تر څو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او د ټاکنو کمیسیون له لاسوهنو څخه وساتي؟ ما ویل دا د ټاکنو کمیسیون پورې کومه مستقیمه رابطه نه لري. دا د شکایاتو د کمیسیون وظیفه ده. خلک د شکایاتو کمیسیون ته خپل شکایتونه کوي او هغوی د هغې تشخیص کوي. که چېرته یو څوک مجرم ثابت شو څارنوالۍ ته سپاري. تاثیرات به ولري؟ تاثیرات په هغه وخت کې لري که چېرته دغه کارونه وشول. اما که چېرته کمیسیون خپله منظمو پروګرامونو سره وتوانېده چې دغه رقم ته خطاګانو او جرائمو مخنیوی وکړي نو بیا به د دې کچه ډېره کموي. ډېر مننه. تاسو ته بیرته راګرځو. راځو تاسو ته اصغري صاحب، په افغانستان کې تر ډېره پورې له رڼو او عادلانه ټاکنو ته خلک سترګې په لاره دي او په تېرو ټاکنو کې هم خلکو شکایتونه درلودل چې درغلۍ سوي دي، زورواکي سوې ده. څومره مطمئن یاست چې په افغانستان کې د قضایي ارګانونو له لوري دغه ډول څرګندونې او دغه ډول اقدامات به وکولی سي د ټاکنیزو کمیسیونونو دفترونه له لاسوهنو او زورواکیو څخه وساتي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت مددزی صاحب و سیاد صاحب و بینندای تلویزیون شما و شما. البته بحث ایجاد محاکم اختصاصی در بخش‌های مختلف وجود داره، همونطور در بخش انتخابات هم نظر به ضرورت در صورتی که باشه. البته وقتی که محاکم ایجاد میشه صلاحیت‌های استرا محکمه است که محاکم ایجاد میکنه و محاکم وقتی که ایجاد میشه محکم اختصاصی برای رفع یک مشکل است یا رفع یک معضل ایجاد میشه، نه ای که بحران خلق کنه. ما اگر یک نظر پس منظر از انتخابات 2010 داشته باشیم، در روز یک محکمه خاص گویا تشکیل کردند که او محکمه خاص متاسفانه یک ابزار سیاسی برای نظام شد که یعنی رئیس جمهور بتانه یک تعداد افراد از پارلمان بکشه و یک تعداد افراد دیگه که خودشان علاقمند داشتن و تعهد از او داشتن داخل پارلمان کنه و به شکل از اشکال پارلمان در اختیار خود داشته باشه. یعنی خب موجودیت ما پیشتر گفتم محاکم ویژه و خاص واضح در اکثر کشورها محاکم انتخاباتی وجود داره که جرایم انتخاباتی را اونا بررسی میکنه، مسائل مربوط به انتخابات. البته وضعیت و شرایط کشورها متفاوت است. وقتی کشور ما در یک حالت است که امیال هم ما یعنی امو نظارت ما نشان میده یا یافته‌های ما نشان میده، امیال فعلا در حالت عادی نظام رهبران سیاسی، حکومت و سایر سیاسیون در کارهای کمیسیون انتخابات مستقیما مداخلات خود داشته، همواره که عملا ما شما می‌بینید در پروسه‌های مختلف مداخلات خود داشته. در صورتی که محکمه ویژه هم ایجاد شده، واضح است که از طرف یک رکنی از دولت از وقتی که ایجاد میشه آیا این فرصت را برای سیاسیون رهبران نظام نمیده که از طریق این محاکمه بتانه بعضی افراد از نهادهای انتخابی حذف کنند به نام موضوعات جرایم و تاسو به خپل خبرې وروسته بشپړې کړئ. یو لنډه وقفه لرو. قدرمن لیدونکو، لنډه وقفه لرو، بیرته راګرځو.
بیا هم ښه راغلاست. مهرباني. البته در رابطه به اینکه قبلا هم کمیسیون شکایت انتخاباتی برای بررسی و رسیدگی به تخلفات تخطی‌های انتخاباتی موظف است و مواردی که سابقه جرمی پیدا میکنه واضح است به نهادهای عدلی و قضایی قبلا هم ارجاع کرده که نهادهای عدلی و قضایی در اون مورد تصمیم بگیره. خب در رابطه با تخطی و تخلفات جناب محمدرضا صاحب از لحاظ حقوقی مشخص تشریعات خود داشتند، اما در بحث انتخابات بیشتر ترمینولوژی انتخابات تخطی ها به اون موارد تخلفات گفته میشه که بالای نتایج اگر تاثیر خود نداشته باشه او میتونه باعث تخطی اجرا شود که کمیسیون شکایت در روی صلاحیت خود داره، چرا بالای نتایج تاثیر نمیکنه. اما مواردی که به شکل اشکال بالای نتایج انتخابات تاثیر خود داشته باشه او تخلف است و جرم است که او جرایم واضح است که کمیسیون شکایت هم میتونه به نهادهای عدلی و قضایی وعدې سوي دي، دغه ډول ژمنې د دولت مشرانو کړي دي چې د تخطیو مخه به نیسي، ولې په دې باندې نه دي توانېدلي لا هم دغه حالت دوام لري؟ څه ډول کېدلی سي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په برخه کې حکومت خپلو ژمنو ته ژمن واوسي؟ من فکر میکنم اگر تعهد باشه، اگر اراده باشه برای اینکه واقعا یک انتخابات شفاف برگزار شود، خوب است که استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی از طرف رهبران سیاسی داخل نظام و بیرون نظام حمایت شود. یعنی شاخصه هایی که بر استقلالیت است او رعایت شود و بیشتر تا جایی که میتونه حکومت کمیسیون مستقل انتخابات در کارکرد مستقلانیشون حمایت بکنه، نه اینکه در کارشون مداخله بکنه. حالا اگر ایجاد محاکم شود که تخلفات وقتی که بعد از روز انتخابات از او را بررسی بکنه، این فکر نمی کنم که امو مشکل گذشته ها را حل بکنه تا وقتی که یک اراده سیاسی، یک اراده دقیق برای برگزاری یک انتخابات خود نظام نداشته باشه. وقتی که خودشان اراده داشتن واضح است که حمایت میکنه استقلالیت کمیسیون ها، حمایت میکنن از کارکرد درست هر دو کمیسیون، هم کمیسیون انتخابات هم کمیسیون شکایات انتخاباتی. وقتی که حمایت های خود داشتن، حمایت های سیاسی داخل نظام و همچنان حمایت های بین المللی داشتن، واضح است کمیسیون ها میتونن یعنی کارکرد خوبی خود داشته باشه. ایجاد محاکم من فکر میکنم ما چون تجربهش قبلا داشتیم، فکر کنم که شاید من یک عالی سوء استفاده بر انتخابات بوده باشه و همچنان موقف امو جایگاه کمیسیون شکایت انتخاباتی را در اینجا من پیشترم اشاره کردم که انتخابات 2010 اگر ما شما ببینیم در اونجا محکمه خاص ایجاد شد، در وجود تقریبا 68 وکیل است که برنده بودند اونا کشیده شد بر اساس فیصله های کمیسیون. دغه محاکم و فرق به هغوی سره نه وي. خب عین چیز از محاکم واضح است که از طرف استراح محکمه یک رکن دولت است ایجاد میشه. وقتی که یک رکن دولت است واضح است که رئیس جمهور که در رأس از عرصه قوه است تاثیرات خود داره. هنوز هم ما ارکان ثلاثه دولت و استقلالیت خود و تفکیک قوا درست مراعات نمیشه. همیشه هم در نهادهای عدلی و قضایی نفوذ خود داره رئیس جمهور و تیم سیاسی داخل نظام و همچنین در پارلمان نفوذ خود داره. بنان وقتی که به این شکل باشه من فکر کنم که از اینکه کار انتخابات بهتر بسازه ممکن به چالش مواجه بسازه. ډیر مننه به ترګرځو زای صاحب بیا هم د سالم ارادي د نشټوالي خبره وسو او ترڅنګ د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون او د انتخابات د کمیسیون ترمنځ د نامژغي خبره وسو. تر کومه پورې په دغه کمیسیونونو کې استقلالیت موجود دی تر څو وکولای شي خپل کارونه په سم ډول باندې مخته ویسي؟ دا عملاً په دوی پورې اړه لري چې خپل استقلال تضمینوي شي که نه. قانون دوی ته استقلال ورکړی. د قانون پر اساس، د اساسي قانون پر اساس د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواک دی. اما دا چې هلته اشخاص نشي کولی د خپلې خپلواکۍ نه دفاع وکړي، تاثیر لاندې ځي، دا د دوی هغه بې کفایتي بیا ښیي. که زه یم که ته یې که هر څوک چې دغه کمیسیون کې غړیتوب لري، قانون درته ویلي چې ته نور باید له تا اطاعت وکړي. په قانون کې ما ماده په یاد نه ده پاتې، خو ګمان کوم 42 یا 43 ماده وي چې هلته راغلي دي چې د دولت ټولې ادارې به د ټاکنو د کمیسیون له اجراعاتو ملاتړ کوي او دوی سره په همکارۍ مکلف کړي دي. یعنې دوی هغوی ته په اطاعت نه دي مکلف کړي بلکې هغوی دوی ته په اطاعت مکلف کړي. اوس نو دا په کمیسیون خو له افرادو مرکب دی. که دغه افراد وکولی شي دغه کمیسیون دغه حقوقي هویت او صلاحیت
نه درسته استفاده وکړي، له چا ونه ویریږي، یوازې خدای پاک په ځان باندې حاضر و ناظر وګڼي او د دې دردېدلي ملت باندې زړه وسوځي او ووایي چې یوه ورځ خدای پیدا کړی یم، یوه ورځ مرم. دا چې څوک ما په اصطلاح تهدید کړي په مارګ یا په بله وسیله یا به دا موقف د لاسه ورکړم، له دې څخه ونه ویرېږي، قانون تطبیق کړي نو مستقل دي. اما که بیا دا فکر کوي چې ولا که مې دا قانون تطبیق کړم ما به له دې چوکۍ لرې کړي، څوک به مې مړ کړي، مشکل به راته پیښ کړي، بیا نو دا کمیسیون استقلال نه لري. نو که ته م یې که زه م یم د ویرې به په اصطلاح هر چا چې را باندې هر څه تحمیلول تحمیلوي به، نو دا په دوی پورې اړه لري چې آیا دغه استقلال چې قانون ورته ورکړی دی دا ساتلی شي او که نه شي ساتلی. نو زه نه غواړم زه زیات پرې تبصره وکوم، دا نو د کمیسیون د غړو وظیفه ده او دوی په قرآن شریف لاس ایښی دی، لوړه یې کړې ده چې موږ به قانون تطبیق کوو. قانون دوی ته استقلال ورکړی دا، که له جمهور رئیس ویرېږي، که له اجرایه رئیس ویرېږي، که د فلان نیټوپکوال نه ویرېږي، که د فلاني والي نه ویرېږي او نشي کولی خپله وظیفه سرته ورسوي او دا قانوني استقلال خپل وساتي، دا د دوی پورې اړه لري. اما د شکلي لحاظه قانون دوی کاملا مستقل ګڼلي. دوی چې کوم پلان جوړوي جمهور رئیس مکلف دی هغه تطبیق کړي، حکومت مکلف دی. یعنې دا داسې نه دی چې څوک په زور دا قانون ویلی چې تاسو مکلف یاستئ د دوی سره د ټاکنو په سرته رسولو کې مرسته وکړي. دا که وزیر مالیه په پیسو ورکولو کې کارشکني کوي، دا چې د کورنیو چارو وزیر امنیت نه تامینوي، دا چې دفاع وزارت په انتقالاتو کې کومک نه کوي، دا د هغوی د قانون نه سرغړونه ده. ای کاش دوی بیا د دې وس ولري او ولس ملاتړ جذب کړي چې ولس پورته سي او هغه وزیران او هغه حکومتي چارواکي چې د ټاکنو په کار کې په اصطلاح د قانون پر خلاف دخالت کوي مخه یې ونیسي. که دوی خپله نشي نیولی ولس ته دې غږ وکړي. په خپله د حکومت مشران په ټاکنیزو کمیسیونونو کې دوی د نظم او دغه راز د بې پریوالي خبرې کوي چې اصلاحات به رامنځته کوي. لا هم په دې برخه کې اصلاحات نه دي راغلي، نو بیا دا خبرې په څه معنا باندې دي چې دوی وایي چې موږ په دغه برخو کې کار کوو او دا په بې پرې ډول باندې خپل کارونه مخته وړي؟ وګورئ، ما یې حقوقي حیثیت ته اشاره وکړه، عملي کارونو ته نه. ځکه زه نه غواړم په هغه څه چې خبر نه یم، په هغه اسنادو چې لاسرسی نه لرم. اوس زه څه پوهېږم چې د ټاکنو د کمیسیون کارونه په څه ډول مخته ځي. ویان دې دلته شته، ورته معلومه ده، جلسه کې ناست دی، پرېکړې ګوري، د خلکو نظر اوري، هلته د کمیسیون د غړو په اصطلاح هغه موقفونه او موضوعګیري ګوري. زه چې بیرون له هغه کمیسیونه یم، ما ته لازمه نه ده چې زه وایم چې یاره دا کمیسیون دا کار ښه وکړه، او که چیرې په اسنادو لاسرسی ولرم بیا کولی شم. ما یو حقوقي موقف تاسو ته ووایه چې قانون دوی ته یو استقلال ورکړی دی، اساسي قانون او د ټاکنو قانون ویلي چې دغه کمیسیون مستقل دی. نو دی دې دا استقلال نه اوس دفاع وکړي. که دوی باندې څوک فشار راوړي چې دغه کار مه کوه، دا د دوی وظیفه ده چې ورته ووایي چې زه خو یې کوم. که یې نه پرېږدي، دا رسنۍ ده، تاسو چا یاستئ؟ پورته کوي غږ یې چې رئیس جمهور نه غواړي، اجرایه فلانی کس نه غواړي چې موږ خپل کار ته پرېږدي. غږ دې پورته کړي، ولس دې خبر کړي. یعنې دوی څه کولی شي؟ څو نقطې زه دوی ته په اصطلاح زما مشوره ورته دا ده چې د قانوني استقلال د ساتلو لپاره اول له هېڅ څه نه ونه ویرېږي، فقط یوازې خدای تعالی په ځان باندې حاضر و ناظر وګڼي او د دې ملت خدمت چې دوی پرې قسم کړی دی هغه په نظر کې ونیسي. که چا دې خدمت ته نه پرېښودل، که چا په دغې د خدمت سرته رسولو په لاره کې د دوی په مقابل کې خنډ جوړوه، اول خو دې ورسره مخالفت وکړي. که چیرې په دې پوه شو چې اوس زموږ د مخالفت توان نور نشته، نو غږ دې وکړي په ولس باندې. رسنۍ نن خو دومره فضا بنده نه ده چې خبره پټه پاتې شي، نو ولس دې پرې خبر کړي. که له دې نه څه جوړ نه شلو، نو بیا خدای پاماني دې وکړي، له هغه چوکۍ سره ودې وایي چې خدای پامان دې چوکۍ ته د یو خدمت لپاره راغلی یم، دغه سړی ما خدمت ته نه پرېږدي، زه لاړم، ولس پوهېږي او دا سړی پوهېږي او مشکل یې پوهېږي. ډېره مننه. سید صاحب، تر ډېره پورې پر ټاکنو کمیسیون باندې دغه شکایتونه موجود دي او خلکو څخه شکایت کوي چې په دننه کې ځینې پرېکړې، ځینې لویې پرېکړې په پټه ډول یا په مخفي ډول باندې ترسره کیږي. ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ زه مخکې چې خپل نظر ذکر کوم، څو حقیقتونو ته اشاره کوم چې هغه باید ټول سیاسیون، رسنۍ، ناظر نهادونه د افغانستان ولس باید په نظر کې ونیسي. د ټاکنو مستقل یا خپلواک کمیسیون هغه کمیسیون ده چې د 7 تنو اعضاو څخه، کمیشنرانو څخه جوړ ده. موږ په امریکا کې ټاکنې نه ترسره کوو، موږ په اروپا کې ټاکنې نه ترسره کوو، موږ ټاکنې په داسې یو هیواد کې ترسره کوو چې 40 کاله پکې جګړه روانه ده. اوس هم د موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د موږ ځوانان په شهادت باندې رسیږي، خارجي لاسوهنې پکې اوج ته رسېدلي دي. قدرمن لیدونکو، لنډه وقفه لرو، بیرته راګرځو.
بیا هم ښه راغلاست. مهرباني وکړئ. دا یو حقیقت و. بل حقیقت دا چې د مونږ سیاسیون دي که هغه ناظر نهادونه دي که هغه د افغانستان خلک دي، همکاري او د مداخلې ترمنځ باید فرق وکړي. مونږ د انتخاباتو کمیسیونو دلته شریکان د انتخاباتو لرو، بعضې مسؤلیتونه دي چې هغه د کمیسیون په غاړه دي چې باید کمیسیون پر مخ باندې بوزي، بعضې مسؤلیتونه او دندې چې هغه باید نور نهادونه پر مخ باندې بوزي. د مثلا استاد ورته اشاره وکړه د بودیجې برابرول او د امنیت برابرول دا د افغانستان د دولت او د بینالمللي دونرانو وظیفه ده چې متاسفانه بینالمللي دونرانو تر اوسه پورې له موږ سره جدي همکاري تر نن ورځې پورې نه ده کړې، صرف په وعدو باندې اکتفا کوي. دا د هغوی دنده وظیفه ده. کله چې د کمیسیون غړي یا د کمیسیون رهبري د دولت سره یا د مالی وزارت سره یا د دفاع د وزارت سره په دغه اړوند باندې ګوري او بعضې مخالفین د دولت چې اپوزیسیون ځان ته وایي خپله په دولت کې هم یو یا نور خلک دي، هغوی دا د مداخلې په نوم باندې نوموي. زه فکر کوم دا کیدای شي یو غلطه مقایسه وي. مونږ د هغوی د مونږ همکاران دي، وختاً په وختاً د هغوی سره ګورو، هغوی غواړو چې په دغه دندې چې مسؤلیتونه چې د دوی په غاړه باندې دي په هغو کې له موږ سره جدي همکاري وکړي. په همدغه اړه باندې تاسو ولیدل چې د مونږ د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې په خاطر باندې دولت مکلف ده چې د امنیت وساتي. مونږ 3 تړونونه درلوده د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سره، د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سره، د ملي امنیت سره. هغوی سره تړونونه لاسلیک سو. په هغو تړونونو کې ژمنه وکړه چې د مونږ د کارمندانو امنیت د ټاکنو کمیسیون یو شمیر غړي دغه شکایتونه کوي چې هلته په پټه راځم باندې استقلال ته. استقلال د کمیسیون په دې معنی چې په خپل تصمیم نیولو کې مستقل ده او دا مونږ ټولو خلکو ته ثابته کړې ده چې کمیسیون د خپلو تصمیمونو په نیولو کې مستقل ده، له خلکو نه مشورې اخلي، له ناظرو نهادونو، له مدني ټولنو نه، سیاسي احزابو نه، له دولت نه، د خپلو شریکانو نه مونږ مشورې اخلو. اما تصمیم د کمیسیون ده. هیڅ چاته کمیسیون دا اجازه نه ورکوي چې د هغو په داخلي چارو کې مداخله وکړي. مثلا تاسو ولیدل د ټکنالوژي څخه په استفادې راتلونکي ټاکنې دا د کمیسیون تصمیم و، سره له دې چې بینالمللي ټولنه هم حتی موافقه نه وه. د فیزیبیلیسټي په نوم باندې موږ ته کمیټه جوړه کړه، هغوی کمیټې مشوره ورکړه چې په افغانستان کې برق نشته او په افغانستان کې انټرنیټ نشته، مختلفې ستونزې موږ ته هغه کړې. لیکن دا د کمیسیون تصمیم و چې نه، د دې په خاطر باندې چې راتلونکي ټاکنې شفافې عادلانه باید د ټکنالوژي څخه په استفادې سره وشي. د انتخاباتو د تاریخ اعلانول، د انتخاباتو د تاریخ اعلانول دا مستقل د کمیسیون تصمیم و. په داخل د کمیسیون کې د اصلاحاتو راوستل دا په داخل د کمیسیون کې خپله همغږي نه ده موجوده، څنګه کولی سي چې دغه اصلاحات رامنځته تاسو د خلکو سره د بنسټونو سره دریم خواهش د ما دا ده چې رسنۍ هم د انتخاباتو د کمیسیون یو همکار په توګه باندې کار وکړي، نه دا چې ډېر وړوکي خبرونو ته دومره غټ کړي چې هغه د ملت اذهان پرې مغشوش کړي. کومه پروپاګنډې چې په بعضې تلویزیونو کې مونږ واورېدلې او دا د ملت د مصلحت په خاطر باندې نه وي، ملي مصالح په خاطر کې غورځي. په کمیسیون کې دا یو ریاست نه ده، یو وزارت نه چې وزیر یا کوم رئیس تصمیم ونیسي. کمیسیون دا د کمیشنرانو څخه جوړ ده. طبیعي خبره چې د یوې مسئلې په اړوند باندې به د کمیسیون د اعضاو ترمنځ یو حقوقي مسئلې په هغه باندې یو د بل تصمیم په اړوند باندې به مختلف نظریات وجود ولري، لیکن په پای کې کیدای شي مخالف هم وجود ولري، موافق هم وجود ولري. د قانون مطابق چې اکثریت په یو مسئله باندې موافق او په هغه باندې فیصله کیږي، نو د ما نورو جهتونو د خواهش دا ده چې هغه اختلاف نظر چې د کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ د یو حقوقي مسئلې په اړوند باندې راولاړېږي، هغه اختلاف د داخل د کمیسیون کې ونه ګڼي، یو عادي مسئله ده. مثلا د تاسو تلویزیون هم متاسفانه زه ترېنه خواهش کوم چې هغه مسئلې چې خلکو اذهان مخشوشوي هغې ته دومره لمن ونه وهي. یو عادي مسئله وه چې راتلونکو ټاکنو په ثبت نام کې ما ته وخت راکړي. 3 کمیشنران چې په هغه کې نومونه هم زموږ سره موجود دي، مالیه حسن ده، وسیمه بادغیسي ده او مازله دولتي ده. دا خپلو د رسنیو سره خبرې کړي دي چې موږ ته په پرېکړو کې ونډه نه راکول کېږي او موږ په پرېکړو کې داخل نه یو. دغه خپله د داخل د کمیسیون رازونه خلکو ته ویلي وو چې څوک په داخل د کمیسیون کې په هغه مجلس کې چې وجود لري، څوک موافق دي، څوک مخالف دي، د دې له رسنیو شریکول دا خپله یوه تخطي ده. په کمیسیون کې اختلاف د نظر همیشه وجود لري، ځکه په اووه کمیشنران دي، د دوی په ترمنځ یو مسئله بحث کیږي. یو عادي مسئله وه چې آیا د دغه کمپنۍ سره چې هغه حاضره ده د راتلونکي مرحلې د انتخاباتو کې چې هغه ثبت نام د رایې ورکوونکو ده، په دې کې له موږ سره همکاري کوي. طبیعي خبره ده، یو حقوقي مسئله ده چې هغې ته یوه کمپنۍ حاضره شوې ده، دا باید کمیسیون وګوري، دغه کمپنۍ اسناد وګوري، د دغه کمپنۍ ټول شرایط وګوري د شرطنامې مطابق. دا هم باید ووایم چې دغه د کمیسیون لخوا دغه پروسه
پروسه سرته نه رسیدي بلکې د دې سقف د مصارفو ډیر لوړ و د قانون مطابق دا باید د ملي تدارکاتو له لارې پر مخ بول سوی ده بیرته راپور یې کمیسیون ته راغلی ده کمیسیون د هغوی مکمل راپور ګوري د دغې کمپنۍ وړتیا د دغې کمپنۍ چې څومره د مونږ جوابګوی ده د مونږ اړتیاوې پوره کولی شي کمیسیون په خپل منځ کې سره مشوره کوي او بیا یو حل ته رسیږي کوم ډیره مهمه مسأله نه وه چې هغې ته د کمیسیون ترمنځ اختلافات هغې توجیه سي د کمیسیون د اعضاو ترمنځ اختلاف د نظر اختلاف ده بعضې کمیشنر صاحبان په دې نظر باندې چې دا کمپنۍ باید موږ وسرد کړو در حال چې نور کمیشنران بیا په دې نظر باندې چې نه یوه کمپنۍ چې د کمیسیون په فیصله باندې په هغه لیست کې شامله سوې چې هغه دعوت باید ورته ورکړی سي او هغې مرحلې ته رسېدلې چې اپرګوشایي هم سوې ده نو اوس باید هغې اسناد وګورو که چېرته وړتیا یې درلودله زموږ جوابګو وه زموږ ضرورتونه پوره کول د هغې سره باید قرارداد وسي که چېرته تجربه یې کافي نه درلودله وړتیا نه درلودله د هغې سره قرارداد باید وسي فسخه سي دا یو عادي مسله ده. ډېر مننه سید صاحب ته اصغري صاحب په اوسني وخت کې په ټاکنو کمیسیون کې د شته چالشونو او ستونزو پر سر باندې که چېرې وګورو زیاتې ستونزې موجودې دي او تر څنګ یې د نامغږۍ ستونزه تازه راپورته شوې ده چې خپل منځ کې نامغږي لري تر کومه بریده به وکولی سي ټاکنو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون دغه دروند بار پر خپل وجو باندې ویسي. وقتی که ما میگیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی این به این ناست که یک نهاد است که یعنی جمعی عمل میکنند در اوجا تصمیم فردی نیست در رابطه به این که هماهنگی بین کمیشنرهای کمیسیون انتخابات وجود نداره متاسفانه که تا جایی که دیده میشه بیشتر واضح است که گپی که سیاد صاحب گفتن در وقتی که در موضوعات تصمیم گرفته میشه وقتی که موضوعی که اختلافی میشه واضح است که رای گیری میشه به اساس رای اکثریت میشه اما دیده شده در تقریبا در تمام اکثریت تصامیم بیشتر چهار فرد همیشه یک طرف بوده و 3 نفر دیگه طرف که این بر ما یعنی تفاوت دیدگاه یک بحث است فرکسیون ها در داخل کمیسیون به وجود آورده که موجودیت فرکسیون ها در داخل یک کمیسیون که نیست یک نهاد مستقل واحد عمل بکنه موجودیت فرکسیون خودش پروسه را صدمه میزنه به خاطر از اینکه فعلا که در مراحل ابتدایی روند انتخابات هستیم که هنوز ما کار اساسی را بر انتخابات شروع نکردیم اگر اینجا اختلافات وجود داشته باشه وقتی که تصمیم گیری و در قسمت از اینکه وقتی که رای گیری میشه اونجا شمارش آرا میشه و بالاخره نتیجه گیری میشه در قسمت امو طرزالعمل‌های از او وقت و در قسمت بعض مسائل اساسی که در او وقت به وجود میآید وقتی که اختلافات به این شکل باشه که یک گروه کاملا عملا موضع گیری کنه این خودش این پروسه ملی را بسیار صدمه کلان میزنه این خوب است که اگر اختلافات اختلافات دیدگاه نظر است خوب است که اختلافات رفع شود اگر در یک جلسه اختلافات بین کمیشنرها وجود داشته باشه جلسه دیگه نباید دیگه همیشه نباشه که 4 نفر تصمیم بگیره و 3 نفر دیگه بیرون مونه یک مرتبه میشه که 6 نفر تصمیم بگیره یک نفر میتونه 5 نفر تصمیم بگیره یک دفعه میشه که همین گروه که اختلاف داره این گروه ها تصمیم بگیره یعنی این یک چیز عادی است که اکثریت تصمیم بگیره اما وقتی که فریکسیون ایجاد میشه یعنی از دیدگاه هایی که کمیشنرهایی که اختلاف نظر دارن پیدا میشه قسم از طریق رسانه و مردم افغانستان حق داره که بفهمه تاسو مخکنی ټکو ته اشاره وکړه مخکنی ټکو ته د په اوسني وخت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون حالت څنګه ارزوي مخکنی حالت سره اوسنی حالت څنګه ارزوي هدفتون از کمیسیون فعلی و کمیسیون قبلی هست خب کمیسیون جدید خب بنا به ضرورت شد به خاطر از اینکه وقتی که یک کمیسیون که انتخابات به بحران ببره او دیگه ولو که عملکرد بسیار خوبی هم داشته باشه در آینده او دیگه مورد اعتماد مردم نیست این کمیسیونی که ایجاد شد یکی از اهداف اساسیش همین بود که اعتماد مردم بالای همین نهاد ملی دوباره احیا شود چرا تغییر چرا به یقین که مشکل پروسه کلان حل نمیکنه اما حداقل اعتماد به وجود میاد وقتی که اعتماد به وجود آمد این خوب بود که کمیشنرهای کمیسیون انتخابات تا قبل از اینکه همون مراحل اساسی پروسه انتخابات آغاز میشد تثبیت میکردن بر مردم افغانستان که واقعا مردمای صاحب اعتماد هستند کسایی هستند که میخواهند که یک پروسه خوبی را برگزار بکنند این که وقتی که اختلافات از این کمیشنرها هنوز پروسه انتخابات همون مراحل اساسی شروع نشده بروز میکنه از طریق رسانه بر مردم افغانستان نشر میشه ډېر مننه بیرته راګرځو لاندې وقفه لرو قدرمن لیدونکو لاندې وقفه لرو بیرته راګرځو
این خودش اعتماد مردم از صدمه میزنه. امی که وقتی که این اختلافات موجود باشه و موضوع بیشتر سر استقلالیت کمیسیون ما صحبت کردیم. واضح است که تنها تصمیم گیری استقلالیت کمیسیون تضمین نمیکنه. به خاطر از اینکه وقتی که خب قسمی که جناب سیاد صاحب اشاره کردند که ما مشورای خود با نهادهای مختلف میکنیم، اما تصمیم خودمون میگیریم که آیا این هم من فکر میکنم تا جای هم درست است و تا جای هم درست نیست. وقتی که یک مشوره خوب را با احزاب سیاسی مشوره میکنن، مشوره خوب را میته برای بهبود پروسه به اساس تجربه خود. وقتی که نهادهای مدنی به اساس تجربه یافته های خود یک مشوره خوب میته برای کمیسیون، در اینجا وقتی که مشوره از او در نظر نگیره یا مثلا متخصصین مختلف در بخش حقوقی، در بخش دیگه مسائل است، وقتی مشوره خوب میته در اونجا تصمیم کمیسیون همی باشه که چیزی که خود ما میخواهیم. این هم درست نیست. درستی است که وقتی که مشوره میکنه، مشوره خوبه در اون قسمت مشوره خوبه مد نظر بگیره، تصمیم میگیره، نه ای که وقتی که مستقلانه ما تصمیم میگیریم. چیزی که مثلا خواست ما میست که ما اینمی جلسه مست که در قسمت تاریخ انتخابات امروز روز با احزاب سیاسی و جامعه مدنی کمیسیون انتخابات مشوره کردن تا ساعت 1:30 بجه 3 بجه اونا تصمیمشون نهایی بود. اصلا این مشوره احزاب سیاسی و جامعه مدنی فقط سمبولیک اوجا دایر کرده بود اون جلسه را. الان که وقت اعلامیه‌شون هم جور شده بود، 1 ساعت بعدش اعلامیه مطبوعاتی دادن که 16 سرطان سال آینده ما انتخابات برگزار میکنیم. اگر این رقم مشوره ها را بگیم وقتی که ما میگیم شریکای پروسه انتخابات هم مسئولیت دارند، در صورت مسئولیت دارند که واقعا به اساس همون که همکاری میکنه با کمیسیون همون فرصت برای همکاریشان مساعد بسازه، از نظریات نیکشان استفاده بکنه، نه اینکه بگن که ما مستقل هستیم خود ما تصمیم میگیریم هر چی کردیم مستقل بودنشان نیست. و دیگه که یک پروسه ملی است به همه مردم افغانستان تعلق داره. کمیسیون انتخابات صرف اداره و نظارت از پروسه انتخابات است. اونا مامور شدن از طرف مردم افغانستان که پروسه را پیش ببره و پروسه را خوب پیش ببره، پروسه را شفاف پیش ببره، مستقلانه پیش ببره. څه کول پکار دي د ټاکنو کمیسیون د تاسو مخ یادونه وکړه چې یو هدف یې هم د اوسني کمیسیون دغه دی تر څو وکولای شي د خلکو باور ترلاسه کړي. څومره توانېدلی دی چې د خلکو دغه باور خپل کړي؟ عملکرد مستقلانهشون یک بحث است که واقعا مستقلانه نتواند در تصمیم در تماما کارکردشون مستقل باشه. یک بحث دیگه که بیشتر اینمی اختلافات را که اعضای کمیسیون دارند، کمیشنرهای کمیسیون داره، حتی کمیسیون با دانشجوها مشکلات وجود داره بینشان. مثلا این خودش باورهای مردم از زیادتر صدمه میزنه. و موضوع یک کیس فساد که یکی از مقامات ارشد دانشجوهای کمیسیون در این روزا برملا شد و کیس از او هنوز بررسی نشد. خوب است که هم از طریق یک پروسه شفاف او کیس بررسی شد و به مردم افغانستان نشان داده شود که واقعا کمیسیون انتخابات یک اراده داره، بچه حکومت اراده داره که کسایی که در پروسه میخواهند در آینده برای انتخابات آینده در پروسه فساد خلق کنند، یعنی آلوده به فساد باشند، اونا مورد پیگر در دیو قضایی قرار میگیرند و عملا به صورت شفاف مردم واضح حس کنند که امو افراد مستحق جزا میشن و در آینده دیگه کسا عبرت بگیرند که در انتخابات، در پروسه انتخابات، در هیچ مراحلش دست به فساد و یا تخلف و تقلب نزنه. ډیره مننه. بهتره ګرځو. مددزی صاحب، په اوسني شرایطو کې له قانوني لحاظ څخه څه ډول کارونه پکار دي تر څو د ټاکنو کمیسیون ترسره کړي او خلک هم په دې باندې باوري کړي تر څو راتلونکي ټاکنې په شفاف ډول باندې ترسره شي؟ ستا دې پوښتنې ته ځواب ویل یو په دې دلیل ستونزمن دي چې تر دغې لحظې پورې دا موږ تاسې غږیږو هم د کمیسیونونو کړنې او هم د حکومت لخوا هغه اسانتیاوې او سهولتونه چې باید د دوی لپاره برابر شي او چې دا یقیني کړي چې مثلا د راتلونکي کال د چنګاښ په 14مه دوی دا کومې ټاکنې چې اعلان یې کړی دي پایلې ته هم په اصطلاح ژمن پاتې شي او دا کار وکولی شي. یعنې څرګند اجراعات نه تر سترګو کیږي. دا کوم کارونه چې فعلا د رسنیو د لارې نه موږ خبرېږو، البته د کمیسیون په دننه کې خو د اطلاعاتو څخه معلومات نه لرو، ولی هغه څه چې اورو له رسنیو نه اعلانیږي، یعنې دا موږ زه داسې فکر کوم چې موږ دې نتیجې ته نه رسوي چې رښتیا به هم دا کمیسیون همدا حکومت سره راتلونکي کال د چنګاښ په 14مه ټاکنې سرته ورسوي. تاسو وګورئ تر دغه لحظې پورې یعنې دوی پیل په دې نه دی کړی چې دغه
رایه ورکوونکو ثبت نام یعنې یو سند ورته ورکړي چې دغه سړی حق لري د راتلونکي کال په ټاکنو کې رایه خپله استعمال کړي. تر اوسه دا کار پیل شوی نه دی. اوس نو طبعا کمیسیون به وایي چې دا خو پیسې غواړي و پیسې څوک نه راکوي، خو دا یا تخنیکي امکانات نشته یا حکومت دا خبرې پر خپل ځای. اما په ټوله کې چې دغه کمیسیون جمع د حکومت جمع د دوی هغه همکاران چې نړیواله ټولنه پیسې زمینه برابروي، دا ټول باید له یو ځای نه همغږي شي. بالاخره د دې پوښتنې ته باید ځواب وویل شي. که پوښتنې ته ځواب نه وي، زه په یوه واړوم هغه یې په بل واړوي، هغه په اصطلاح نړیواله ټولنه دلیل نشي چې مثلا دغه ملاحظات زه لرم، دا ملاحظات دې رفع شي. یا حکومت مثلا بېلابېلې پلمې جوړوي چې داسې ستونزې شته، عواید کم دي او پیسې نشته، یا کمیسیون بیا بیرته په دې دوه طرفو باندې چې والا خو دوی کومک نه کوي نو زه څه ډول کار وکړم. دا په حقیقت کې نتیجه نور هم پسې توروي او داسې ښیي خلکو ته چې دا خبرې شته او عمل نشته. هر یو خپل د بام واورې په یو بل اچوي، په یو ډول ځان تبرئه کوي او بل ته مسؤلیت راجع کوي، چې متاسفانه تر ننه دغسې یو خیرنه فضا په اصطلاح د کمیسیون په اجرااتو د حکومت په کارونو کې د انتخاباتو په اړوند تر سترګو کېږي. یوه شفافه فضا چې هر څوک د خپل مسؤلیت بې له بهانې سرته ورسوي، بې له دې چې په اصطلاح بل ته ووایي چې والا خو تا دا کومک ونه کړو نو زه دا کار څنګه سرته ورسوم، په یوه دې چې هغه سره کښېني چې ولې دا کار نه کوې او بهانه کوي یو بل ته. زما په ګمان دغه یو په بل باندې په اصطلاح د مسؤلیت ور حواله کول او ځان ترېنه ګوښه کول او ځان ته په یو ډول تبرئې د زمینې برابرول، دا داسې ښیي چې موږ به راتلونکي کال د سرطان په 14مه نیټه ګمان کوم انتخابات به نه لرو، خو هغه وخت به بیا یو بله نیټه ورته وټاکي لکه چې څو وارې دا کار وشو. یعنې تېره تجربه موږ ته داسې ښیي. وګورئ یو وار د دغه تېر کال په میزان کې هغه بل کمیسیون اعلان کړی و، ما همغه ورځ په دا رسنیو کې ویل چې ګورئ یو خلکو میزان به راشي خو ټاکنې به نه وي او همغسې وو. نو اوس هم د دې ویره شته چې راتلونکي کال چنګاښ 14مه به راشي، خو نه به دا کمیسیون انتخابات وکړي، نه به دا حکومت ورسره کومک وکړي، نه به نړیواله ټولنه پیسې ورکړي او بیا به خلکو ته دوی یو بل تاریخ وټاکي. دا نه حکومت ژمن دی او نه کوم کمیسیونونه چې ما په یوه خبره کې په کراتو دا ویلي چې دغه ډول حکومت چې دا موږ لرو، دغه حکومت کې د دې توان نشته چې ټاکنې دې وکړي. تاسو د امنیت وضعیت وګورئ، مخه ورته دا زموږ دوست اشاره وکړله چې موږ په افغانستان کې ټاکنې کوو او افغانستان موږ وینو چې 100% جغرافیه یې د حکومت تر کنټرول لاندې ده او کومه ساحه کې تاسو صندوق ایښودلی شئ. کله چې دې نقطو ته راشي دا تخنیکي بحثونه وکړي نو بیا سړی په یو لنډه وقفه لرو، بېرته راګرځو. ستاسو قدرمن لیدونکو لنډه وقفه لرو، بېرته راګرځو. مهرباني لنډ ډول باندې کوایست. کله چې موږ دغه ټول تیر وضعیت ارزیابي کوو او موجود حالت ته په کتو سره ګورو چې څه به وشي، نو الغیب عند الله، خدای تعالی پوهېږي چې آینده به څه کېږي. خو دغه شواهد او د حالات او د فضا او د شکل د کار موږ ته داسې په ګوته کوي چې دا حکومت د ټاکنو ترسره کولو توان نه لري. یو دویم داسې ښکاري چې د ټاکنو د سرسره کولو لپاره ډیر زیات لیوال هم نه دی، ځکه کله چې ته یو کار بې له ټاکنو کولی شي نو ټاکنو ته څه ضرورت لري. خو ولسي جرګه اتم کال کې ناسته ده، چا ورته وویل چې مزه خو همغه معاش اخلي، همغه ډول پرېکړې کوي، همغه ډول د ولس ګریوان نیولی په وږو یې سپاره دي دا وکیلان، نو بیا دوی څه اړتیا لري چې دوی ته ټاکنې کوي؟ همدا ډول جمهور رئیس اتم کال ته مو ووته، خو جمهور رئیس دی نو څوک به یې لرې کړي؟ اجرایه رئیس به مو وایي چې زه خو د قدرت شریک یم، ما هم څوک نشي لرې کولی. ډېره زیاته مننه محمد رضا صاحب. بېرته راګرځو. سید صاحب مخکې یادونه وسوله چې څرګند اجراات نه دي ترسره سوي، د ټاکنو کمیسیون غړي کمې دندې مخته وړي او خلکو ته موادي څه دي تر څو راتلونکې ټاکنې په صحیح ډول باندې ترسره سي؟ وګوره ما څو دندو ته اشاره وکړه چې په هغې کې کمیسیون بالکل مستقل و. د نوې ټکنالوژي نه د شفافیت او د عادلانه انتخاباتو په خاطر باندې استفاده ده د کمیسیون فیصله او لومړی پړاو یې په ډېره کامیابۍ سره سرته ورسېد. فقط 32 ولسوالیانو کې موږ امنیتي مشکلات لرو چې هلته دولت هم ونه توانېدو، د موږ کارمند هم نه توانېږي چې هلته ورسي ارزیابي وکړي. د هغو ټولو نتایج مرکز ته راغلي دي.
بایومټریک سیستم د جی آی اس او جی پی اس دغه لیدل کیږي او دغه نتایج زر تر زر ان شاء الله اعلاني کیږي. دا لومړی مرحله وه. د دومره مرحلې تصمیم هم د کمیسیون تصمیم چې باید په بایومټریک سیستم باندې د ټکنالوژي څخه په استفادې سره د رای ورکوونکو ثبت نام تر سره سي او دا لومړی ځل ده چې بدبختانه په تیرو انتخاباتو کې چې موږ درلوده په میلیونونو ډالر مصرف شو اما موږ کوم یو بیس کوم اساس د رای ورکولو لپاره نه لرو. نوی کمیسیون مجبور ده چې یو اساس د دې لپاره جوړ کړي او د دې وتوانېږي چې دغه اساس جوړ شي. ته راتلونکې مرحله د انتخاباتو د ثبت نام په خاطر باندې زه بعضې هغو ته اشاره کول غواړم چې استاد ورته اشاره وکړه هیڅ کله هم 3 او 4 نظر په کمیسیون کې مطرح نه ده. په ډیرو فیصلو کې زه د کمیسیون منشي یم، جلسې زه دائره وم، د هغې تصویب نامې کتاب له ما سره ده. ډیرو موضوعاتو کې 3 او 4 مشخص کسان نه دي. په ډیرو موضوعاتو کې زه له دغه 3 چې تاسو نومونه واخیستل د دوی سره یم، په ډیرو موضوعاتو کې زه له دوی سره نه یم، دوی له نورو سره دي. د موږ د کمیسیون اکثریت فیصلې د 2 واړو په امضا سره دي، غیر د هغو جلسو نه چې چېرته پکې یو کمیشنر غیر حاضر وي. یعنې دغه رقم ته نظر خلکو ته ورکول دا د ما په نظر باندې ملي مصلحت نه ایجابوي چې موږ 3 او 4 سره تقسیم کړو. نه، دغه 3 چې اوس تاسو یادونه کوله دا په نورو مسالو کې له موږ سره هم نظر دي. په نور کېدای شي په بله مسله کې 3 نور سره هم نظر وي، 4 نور سره هم نظر وي. دغه نظر په داخل د کمیسیون کې زه مطلقا نفي کوم چې 4 مشخص کسان په ټولو مسایلو کې یو نظر لري او 3 مشخص کسان په ټولو تصمیمونو کې بیل نظر لري. یعنې همیشه دا شی نه ده او دا نظر هم باید خلکو ته ورکړي. د دوی شکایت درلوده چې د موږ نظریات په نظر کې نه نیول کېږي. نه، موږ چې د لومړي ځل راغلو د حوزو طرح هم درلودله، په هغو کې د هغو خلکو سیاسي ګوندونو د مدني ټولنو نظر چې موږ اخیستی د اکثریت نظر دا و چې حوزې باید وړې سي او د هغه نظر مطابق موږ خپله طرحه د دولت سره شریک کړې ده. او د همدې نهادونو سوال اول دا و چې کمیسیون د انتخاباتو 3-4 میاشتې وتې ولې تاریخ د انتخاباتو نه اعلانوي؟ چې کله موږ تاریخ د انتخاباتو اعلان کړو اوس وایي ولې اعلان کړی، دوی به ونه توانېږي. دا اختلافي مسلې دي، د نظرونو اختلاف ده. د ما خواهش دا ده چې دا یو ملي پروسه ده، په دې کې سیاسي ګوندونه، رسنۍ، احزاب، ناظرین دغه ټول لاس سره ورنکړو موږ د کامیابۍ پړاو ته نسو رسېدلی. اصغري صاحب په لنډ ډول باندې په ډېر خلاص ډول وایاست حل لارې چارې څه دي تر څو اول خو ما یک تبصره سر گپای سیاد صاحب دارم. لنډ ډول باندې زموږ وخت ډېر بسیار کم دی. ساده. وقتی که میگه ما در بعض جای ما 3 نفر هستیم، بعض وقت چی امی که یکی از مشکل کمیسیون امی است که فیصله خود چرا نشر نمیکنه در وبسایت که مردم بفهمه که واقعا در این جلسه کی مخالف بود چی موافق بود، چرا نمیکنن. خودش همین مشکل وجود داره. بحث دوم در قسمت کوچک ساختن اوضاع، وقتی که مشوره با احزاب سیاسی جامعه مدنی بود، در اونجا 5 نهاد متخصص انتخابات بود. من فکر نمیکنم که هیچ کدامش نظرش این بوده باشه در این وضعیت فعلی اوضاع کوچک شوه. له تاسو له راتګ څخه ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن لیدونکو، خپرونه مو پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.